ګوره دوستانو، نننی درس ته تاسې د تجوید په قاعده کې تاسې ته تېره ورځ ما استعلا حروف در پیژندلي وو چې استعلا حروف چې دي دا اووه دانې دي. خص وضعت قر مجموعه ده. اوس راځو د استعلا د حروفو هغه مرتبې وایو چې پنځه مرتبې لري، او دغه مرتبې چې وي دا په قلقله کې هم وي، نو هغې سره ورته نومونه دي. ګوره استعلا اعلا یعنی ډیره لوړه استعلا، یعنی ډیره لوړه استعلا په دې معنی چې تر ټولو حروفو چې ډک حروف ویل کیږي هغه دا دی. نورم راځي مثالونه صرف دلته ورکړي او تاسو ته هغه قاعده ښودلې ده، نور تاسو سوچ کوئ چې کوم ځای کې دا حروف راتله. ګوره د استعلا توری چې مفتوح وي یعنی زور ولري او وروسته الف راغلی وي، که چیرته د استعلا د خص وضعت قذ حروفونه یو حرف راغله او وروسته مطلب د حروفو توری چې کوم مفتوح یعنی زور یې لاره او وروسته یې الف راغلی وو، نو دلته دا حروف په لوړه درجه استعلا کې راځي، لکه قال غاسق. دا دوه مثالونه دلته ورکړي. او بل استعلا عالی یعنی لوړه، د ډیرې لوړې نه لږه کمزوري لوړه. صحیح ده. که چیرته د استعلا توری مفتوح وي او وروسته الف نه وي راغلی، نو دې ته استعلا عالی ویل کیږي، لکه خلق خا ګوري خص وضعت کذ نه خا راغلی. او منځنۍ استعلا یا اوسط استعلا، که چیرې د استعلا توری مضمومو یعنی پیښې لاره مضمومو پیښې لرل، نو بیا ګوره لکه یدخلون خلون، ګوره دلته خا باندې پیښ دی مضموم دی. او استعلا وسطا یا میانه منځنۍ استعلا، که چیرته ما قبل فتحه یا ضمه ولري، لکه مخکې حرف یې چې یا به فتحه لري زور به لري یا به ضمه لري، یعنی یا به فتحه لري یا به ضمه لري، یعنی یا به زور لري او یا به پیښ لري. نو دلته بیا ګوره داسې ویل اطعمهم اقسم، نو دا استعلا میانه ده یا وسطا. او استعلا ادنه، که چیرې د استعلا توری مکسور وي یا په خپله ساکن وي، مکسور معنی که چیرته کسره ولري زیر ولري، یا په خپله باندې د استعلا حرف چې دی دا ساکن وي او ما قبل مکسور وي، نه مخکې حرف یې څنګه وي کسره ولري، د دې نه مخکې حرف کسره ولري یا زیر ولري یا مکسور وي، نو دلته بیا ګوره داسې دلته استعلا ادنه کیږي. صراط او اطعمهم، دلته خپل د استعلا حروف چې مکسور د صراط کې او اطعمه کې دا څنګه دی ساکن دی، نو دا استعلا ادنا شوه. دغه مرتبې مې تاسو ته په قلقله کې هم ویلې وي هغه او دا یو څه سره ورته دي، کوشش وکړئ او دا وګورئ. خیر مننه، ښه وخت، خوشحاله شئ. السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. اسلامي لار یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې چینل کې تاسو کولی شئ چې هر ډول دیني درسونه او د هر ډول دیني اسلامي پوښتنو ځوابونه دلته تاسو موندلی شئ. نو ملګره هیله ده چې تاسو دغه پوسټونه تر نور شیر کړئ تر څو ټول مسلمانان ترې مستفید شي او خپل ملګري دعوت کړئ تر څو په ثوابونو کې راسره شریک شي. السلام علیکم.